رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه ما چوپ کوي ګنې ځان له به څه کار وګورمه او چې هلته څه چلیږي اخیستلې غواړم جاج ورخېږمه سپوږمۍ ته خو چې لار وګورمه. ملګرو سلامونه مې واخلئ. ماجد مومند یم، ډېر ګران او خوږ ملګری په پښتو ادب باندې مینو، ادب ذوقه، ادب پاله، شعرشناسه، په وطن ټپه مین فکر نعمان خان را سره موجود دی په ګل ګل کامران کلي کې په تغبۍ کې دوی هم اوسېږي، موږ هم اوسېږو او زموږ کلي ته راغلی دی. تغبۍ یوه ده، زموږ صرف کلي بیل دي خو بیا هم فاصله یوه ده، دا د پبلک پارک او زر کامران کلي. نو مانه څنګه ژوند دې ښه تېرېږي که نه؟ خیر دی، شکر دی یاره، بس تاسو دواګانې وي. ادب ذوق او ادب پاله او شعرشناسه په وطن ټپه مین فکرونه مې خوښ وي. وایي وفادار خلک مې خوښ وي، اکه سپین وي او که تور وي، خو چې د پښتو شعر سره مینه ساتي او په پښتو شعر قدر کوي، د هغې عزت کوي، نو هغه خلک ماته ګران دي. نو مانه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ژوند دې ښه روان دی که نه؟ ژوند ښه دی، شکر دی، بالکل مطمئن یو دی. او دا هم تاسو ته زه واضح کول غواړم چې نعمان خان خپل شعر هم لیکي، هغې سره د پردي شعرونه هم وایي، د هغې سره مینه ساتي. نعمان دا راته ووایه شاعري د کوم وخت نه شروع کړه؟ یاره شاعري غالبا چې د 2021 ذخیره یا د 2022 اول و او زه لا کالج کې وم تقریبا چې سیکنډ ایئر زما دغه و، هغه وخت کې اول ما شعر باندې دغه کړی و، خو چونکې هغه وخت نه شعر خو پوره او شعر باندې پوهېدې که نه؟ نه پوهېدم پې بالکل. شعر به ما شاعران د مخکې نه ډېر اورېدل، ښه شاعران، خو چونکې دغه کوشش به مو چې په خپل هم څه ټکي نیمو لیکو، خو هغه وخت سره اول خو چې سړی هر یو کس شاعري شروع کوي نو څه ناڅه دغه پکې قافیه ردیف کې هم دغه وزن بهر اوس هم پکې لکه کمې پیشي خامخا، خو کله چې په شعر لږ پوه شوم او څه ناڅه ګزاره مو وکړه نو غالبا چې 2023 و غالبا دغه. او په شاعرۍ کې لکه چا نه متاثره شو؟ ډېر شاعرۍ کې خو شاعران ټول ډېر دي، خو زما د خوښې شاعر هغه منیر جان بونیري صاحب. بونیری دی، چټ لیونی دی، شړل بړل دی، رښتیا پاگل دی، فقط چینار دی، پرنګ لږ خوار دی، اوس یې خاني ده، اوس یې ځواني ده، زور کوي خم نه زور مني غم نه. او سکول هم د کوم دی پورې اوس ورسوه؟ سکول مې 12م بس کړی، هغې نه پس مې بیا هغې نه پس دې BS اراده دې شته که نه؟ نه بس پرېښی مې دی، غالبا دا 2 کاله وشو. اوس دغه کومه کورس د ټیکنیکل کالج کې بالکل د AC او ریفریجریشن دغه کومه پریکټیکل کار راتله ښیي، نو بس هغې ته مو 6 میاشتې کورس هغې ته مداخله کړې ده، 2 میاشتې غالبا هغې کې مو وتي، هغې کې لا لګیا یو بس. او کاروبار خو یاره اوس فلحال لا څه نشته، او دغه کوو اوسه پورې خو مې لکه کالج و او سکول مدرسه وه، ټیلري مې ورسره بالکل کړې ده، خو ټیلري هم بس اوس مې پرېښې ده، دغه ایسیګانو پرجونو ته مې دغه دی اوس بالکل. او دغه کوشش کوو چې دغه کې ځان برابر کړو که نه. او غزل یې ډېر لیکلي که نظمونه؟ لکه یاره نظم خو مې بیخي نه دی لیکلی، او کوشش مې دی چې ولیکم چې څه داسې دغه چې لکه پاتې شي که نه غزل. نو غزل مې لیکلی دی، شعرونه او غزل، بس نور مې داسې بل څه کار لا پوره نه دی کړی. نو کتونکي خو به هم پته مې ستاسو د غزل، نو غزل یې موږ شریکوي؟ صحیح ده؟ صحیح ده انشاءالله. دغه اول به یو څو شعرونه ووایم ماجده چې راڅه خلوت کې ډېرې شپې دې وکړې، راته د خپل پردي قصې دې وکړې، راڅه خلوت کې ډېرې شپې دې وکړې، راته د خپل پردي قصې دې وکړې، اوس وایه په کومه نظریه ولاړې چې رانه لاړې څو خبرې راپسې دې وکړې، اوس وایه په کومه نظریه ولاړې چې رانه لاړې څو خبرې راپسې دې وکړې، بس چې پښتانه یو بل ته غاړې وته زما په خیال د نفرتونو جنازې دې وکړې، بس چې پښتانه یو بل ته غاړې وته زما په خیال د نفرتونو جنازې دې وکړې، راځې به کله زه نو ما نه انتظار کې یمه څو ځله د راتلو ما سره وعدې دې وکړې، څو ځله د راتلو ما سره وعدې دې وکړې. او ماجده دغه یو غزل واوره چې تشې قافیې دي چې راشي د چا منځ کې تړون هغه عمر له بیا ګرځي په سکون، چې راشي د چا منځ کې تړون هغه عمر له بیا ګرځي په سکون، چې د ننګ غیرت خبره راشي ورپسې به ذکر کېږي د پښتون، چې د ننګ غیرت خبره راشي ورپسې به ذکر کېږي د پښتون، یو بل له خپې وخل که لږې پرېږدو نو بیا ګوره چې راځي څنګه بدلون،
یو بل له خپې وهل که لږې پرېږدو نو بیا ګوره چې راځي څنګه بدلون خپل دې څه کړي دي خپل خایا قیسې پرېږده چې مې پلار و افلاطون خپل دې څه کړي دي خپل خایا قیسې پرېږده چې مې پلار و افلاطون بې وفایي او خودغرضي چې پکې نه وي بې وفایي او خودغرضي چې پکې نه وي زه نومان د داسې یار یم پلټون زه نومان د داسې یار یم پلټون. ډېر ښه قربانه مننه شکریه ستاسو یو جهان مننه چې زموږ ځای ته راغلې او موږ سره بیا غزلې هم شریکې کړې. نو نومانه زه به هم یو غزل ویم د ابرار غر صاحب هغې وایي یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی او را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی او نور څه مه وایه خو دومره ورته وایه نور څه مه وایه خو دومره ورته وایه چې په تا پسې بیمار دی او ښه ډېر دی او د هجران د شوګیرو د لوزماتو د هجران د شوګیرو د لوزماتو یو سړی مې باقیدار دی او ښه ډېر دی ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم راته کړی چا ازار دی او ښه ډېر دی او ستا په فضل او کرم باندې به کېږي ستا په فضل او کرم باندې به کېږي ګنې غر هم ګناهګار دی او ښه ډېر دی او درې شعرونه د کاروان مومن صاحب هم وایم چې خدای ناراضه کړو د خپل معین رضا یې وکړه چې د آدم په سر رضا او په هوا یې وکړه خدای ناراضه کړو د خپل معین رضا یې وکړه چې د آدم په سر رضا او په هوا یې وکړه او ما د یو ښکلي یارانه وکړه او راز پاتې شوه ملګري ما د یو ښکلي یارانه وکړه او راز پاتې شوه شیخ د الله مینه ښکاره وکړه رجا یې وکړه ما د یو ښکلي یارانه وکړه او راز پاتې شو او شیخ د الله مینه ښکاره وکړه رجا یې وکړه او کولدره ښار د ناوې پیغلې ازار ونړوو نو منه کولدره ښار د ناوې پیغلې ازار ونړوو په نیمه شپه لاړه ده ډېره بددعا یې وکړه او کاروان مومند به د محفل نه خلکو نه ویستلو کاروان مومندو به د محفل نه خلکو نه ویستلو یوه خبره یې وکړه خو ریښتیا یې وکړله نو نومان خان ډېر زیاته مشکور یم مننه کوم چې زمونږ کلي ته راغلی زمونږ علاقې ته راغلی نو تل خوشحاله آباد اوسئ الله پاک مو راته آباد ساته الله پاک مو قلم بختور که او چې دغه رنګ د پښتو شعر لیکي د پښتو ژبې سره مو الله پاک مینه نوره هم زیاته که او الله پاک مو قلم بختور که